دغه نظارې وګورئ، دغه لښکر وګورئ. څنګه واده وکړو؟ ستاسې په وخت کې څنګه؟ زما وخت کې خو مینه دې کړې وه؟ زما کړې. تیږه ده، د غره تیږه ده. تاسې وګورئ څومره په منظم ډول یې دغه ویاله جوړه. ماشاءالله دا زموږ هېواد دی، یعنې العیاذ بالله پر دې نړۍ لکه جنت. تاسې وګورئ، دغه نظارې وګورئ، دغه لښکر وګورئ، دغه شنې منظرې، دغه شین طبیعت وګورئ. یعنې نورستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېری هېوادوال یې د سویزرلند سره تشبیه کوي. خو زه وایم چې دا زموږ خاوره ده او زما په نظر باندې نورستان تر سویزرلند هم ورهاخوا دی، ځکه دلته دغه هر څه طبیعي جوړښتونه لري. که تاسې وګورئ نو تاسې به یو ډول دغسې یو ډول مسیحا به تاسې ته ښکاره شي. نهایت زیات خوشحاله یو چې نن نورستان ته راغلي یو. په نورستان کې د نورستان په فرهنګونو باندې، د نورستان په آب و هوا باندې، د نورستان په اوبو باندې، د نورستان په محصولاتو باندې، د نورستان په اقتصادي اغیز باندې او د نورستان په مذهبي شالید باندې چې دلته ګمان داسې کېږي چې کابو 100 کلونه وړاندې د نورستان ولسونه مسلمانان شوي دي او د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه ولسونو دا ډېر د خوښۍ او د خوشحالۍ خبره ده او زه په دې باندې زیات خوشحاله یم. تاسې د نورستان اوبه وګورئ، داسې دي لکه خمي. تاسې ورته وګورئ، دغسې فکر ورته وکړئ. دا اوبه یعنې د څښاک اوبه هم دي. که تاسې وګورئ، تاسې به په ښارونو کې دغه معدني اوبه څښلې وي، نو کټ مټ دغه معدني اوبه دي ده. او زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې. زه به راشم په سکرین باندې او زه به تاسو ته د نورستان اوصاف یا صفتونه وکړم، ځکه دا وطن ډېر زیات خوږ دی او هر انسان غواړي چې د وطن دغه شنې نظارې وګوري، ځکه چې په افغانستان کې کابو 40 کلونه جګړه تېره شوې ده. که دغسې ارامه فضا هر افغان ګوري نو ممکنه هېڅکله به زړه ښه نه کړي چې افغانستان پرېږدي یو بل هېواد ته ولاړ شي. خو دلته سرمایه ګزاري غواړي او زموږ له پانګوالو څخه دغه هیله او توقع هم ده چې باید دغلته سرمایه ګزاري وکړي او راشي په خیر سره. هغه سرمایه ګزاري چې په نورو هېوادونو کې کوي، که دا په افغانستان کې وکړي دا به بیخي ښه راشي، ځکه نورستان د پانګوالۍ لپاره یو آزاد بازار دی. یعنې په اصطلاح یعنې داسې یو بازار دی چې چا تر دې دمه لمس کړی نه دی. نو هر پانګوال کولی شي چې دلته پانګونه وکړي تر څو د سیلانیانو لپاره مختلف بهترینه ځایونه جوړ کړي. که تاسې سوات لیدلی وي، که تاسې جنیوا لیدلی وي په سویزرلند کې، هغوی هغه هوایي زانګوګانې لري. که دغه ځایونو کې زانګوګانې جوړې شي نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا به څومره ښایسته نظاره ورکړي، څومره بهترینه ځای به شي. خو له هېوادوالو څخه غوښتنه او توقع هم همدغه ده چې په دې برخه کې د نورستان په ځنګلاتو باندې، د نورستان په ښایسته طبیعت باندې پانګونه وکړي. د دې سربیره دولت هم په دې مکلف دی چې دلته د سیاحت په برخه کې یا د ټوریسټیک پانګونه وکړي تر څو بهرني سیلانیان هم راجلب کړي، ځکه دا ډېره یوه ښایسته سیمه ده، دا ډېر یو بهترین طبیعت دی. او ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو زموږ برنامې ګورئ. په راتلونکي برنامه کې به د خیر سره د نورستان په فرهنګ باندې وغږېږو، یعنې هغه تاریخي پس منظرونو ته به لاړ شو، هغه تاریخي کلاګانو ته به دلته لاړ شو چې وړاندې دلته د نورستان ولسونو او د نورستان میشتو اوسېدونکو درلودلې. ډېره زیاته مننه.
हमारे गुरनाथ ډېرې بهترینه اوبه دي تاسو دغه ویاله ګورئ دغه کلیوالو دغه تیږه چې دا اره کړې د چټکونو پر مټ باندې دغه ویاله جوړه شوې دا اصلا تیږه ده د غره تیږه ده تاسو وګورئ څومره په منظم ډول دغه ویاله جوړه کړې ده خو ډېرې بهترینه او د څښاک اوبه دي دا ډېرې پاکې سپینې اوبه دي دوه منظره جوړ دلته یو وخت قرباني وخت پیدا شي پوره شي ما د معاشونه حساب به یې که نه خلک مال سره نورستان هم راغلي د بر کلي کول کلي ټول دلته راځي مال راغلي قرباني کوي یو ورځ دوه ورځې داوخوا به کوي دلته وخت خلک بیا خلک راځي دلته دا د ودونو پروګرام څنګه دی مثلا یو ځوان ځان ته واده کوي واده کوي جواني وخت پوره شي مهر تقریبا درې غوا دی درې غواګانې مهر لري مهر لري ښه او کله چې دغه واده کوي دا د واده کلتور یا فرهنګ ستاسې څه دی واده دونه ډېر مصرف نه کوي صرف یو هغه شپه چې کور ته وړي ښکړه بیا مال حلال کوي خیرات ورکوي خیرات کوي سیل دا شی نه نشته نه نه سیل دلته بند دی کوبر خو شته دی دې وخت کې نشته ها دې وخت کې نشته ښه ډېر او تا څنګه واده وکړ ستاسې په وخت کې څنګه زما وخت کې په مینه دې کړې واده زما کله پښتون راوستی و ښه دوه کاله سره تېر کړي وو بیا کله سره راغلی وو دلته نه ته مین وي واده دې وکړ مین خو پرې نه وي نه همداسې بس د مور او پلار په خوښه باندې درته واده زما